پرانیستونکي وینا کې خوست ولي الحاج مولوي عبدالقیوم روحاني ویل د دې لپاره چې خلکو ته پر وخت بېلې ځنډ پرته خدمات ترسره شي نو دا ډول ښوونیزې برنامې مثبت اغیز لري. خوست ولي ویل اسلامي امارت د هیواد متوازن انکشاف او ولسونو ته د غوره خدماتو ترسره کولو ته ژمن دی او په دې لړ کې هڅې ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دي. دغه راز د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو لوی رئیس مفتي شهزاد نور ویل د هیواد په سطحه د ادارو مسؤلینو او مامورینو ته د ظرفیت لوړولو او معلوماتو زیاتولو په پار برنامې دوام لري چې تمه ده. ورسره جوخت به د سیمه ییزو مسؤلینو او کارمندانو په چارو او خدماتو کې هم لا بهتر والی راشي. الحمدلله زموږ مرکز کې تقریبا هر اونۍ هر هفته 180 کسانو ته د مختلفو وزارتونو موږ هغه دې ته هغه درس ورکوو. تقریبا په دغه تېره اونۍ کې 14 وزارتونو او ریاستونو کې موږ ته هغه 100 صاحبان او 80 کسان چې نور هغه مامورین دي یا امرین دي هغه ته راجعېږي کوم نو هغو ته موږ دغه درسونه ورکوو. تقریبا دغه سلسله چې شروع شوې ده دا هغه د دغه کار له سره دغه سلسله شروع شوې ده روانه ده او موږ د پروګرام کې دغه سلسله هم شروع کړې ده. لله الحمد ټول مستمرین ټول هغه کسان چې هغه په دې کې ګډون کوي هغه د دې ډېر خوشحاله دي. بلخو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا شبیر احمد عثماني په وینا چې دا ډول ښوونیزې برنامې د چارو په سمون پرمختګ پر وخت ترسره کېدو او د معلوماتو په زیاتېدو کې ګټور رول لري. کله چې دا خلک په دې دا قشرونه په دې وپوهېږي چې زما صلاحیت څه دی، زما لایحه څه ده، زما خدمت څه قسم ته باید وشي، نو بیا خدمتونه په خپله په ښې طریقې سرته رسېږي. او کله چې هغه ادارې چې تطبیق کوونکې ادارې دي لکه په ولایتونو کې ریاستونه چې د دوی چارې ښې وي بیا نو دا په خپله د رهبرۍ دپاره هم ډېر مهم دي او بیا نو رهبري په دې مطمئنه وي چې زموږ دا نظام او حکومت په ښې طریقې سره خلکو ته خدمتونه عرضه کولی شي. هیره د نوي چې یاده ښوونیزه برنامه به 6 ورځې دوام وکړي چې په لړ کې به د یاد ولایت د بېلابېلو ادارو مسؤلین او کارمندان په اړونده برخه کې ګټور معلومات او مهارتونه ترلاسه کړي.